سلامونه جوړ په خیر. طالبان وایي که امریکا پر ټاکلي وخت ونوځي جدي غبرګون سره به مخ شي. د طالبانو مذاکراتي ډلې غړی سهیل شاهین وایي امریکا باید په ټاکلي وخت له افغانستان ووځي. نوموړي له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که امریکا تر مې میاشتې پورې له افغانستان ونوځي پر وړاندې به یې غبرګون وښایي. نوموړي ویلي په 18 میاشتو خبرو کې دوی له امریکا سره تړون ته ورسېدل او د دې تړون له مخې د راتلونکي مې تر لومړۍ نیټې بعد ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. نوموړي زیاته کړې هیله مند دی چې امریکا په خپل وخت ووځي او دوی د افغانستان د کړکېچ پر سولیز هواري تمرکز وکړي څو په افغانستان کې د سولې یو پراخ سیاسي پلان ته په رسیدو ورباندې وشي. شاهین ویلي که امریکایي ځواکونه ونوځي نو دا معنا ده چې له تړون سرغړونه کیږي او دوی به یې پر وړاندې غبرګون وښایي. طالبان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پر پاتې کېدو غور کوي.